سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشئ. پښتو ټیک ټي وي یوټیوب چینل ته هر کله راشئ. هیله ده روغ او جوړ یئ. ملګرو، نن غواړم له تاسو سره د دې په اړه یوه ډېره مهمه او په زړه پورې ویډیو شریکه کړم چې موږ څنګه کولی شو د یو هیواد وخت معلوم کړو د ګوګل له لارې، چې په یو هیواد کې څو بجې دي، شپه ده او که ورځ ده. د یو هیواد ولسمشر معلوم کړو، د یو هیواد لومړی وزیر صدراعظم یا وزیر اعظم معلوم کړو چې څوک دی، د یو ښار د هوا حالات څنګه معلومولی شو، د یو ښار زیپ کوډ یا پوسټل کوډ څه شی دی، او دې ته ورته نور ډیر مهم شیان تاسو په دې ویډیو کې راسره لیدلی شئ. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ. ملګرو، راځو د ویډیو په طرف باندې. لومړی google.com خلاصوم. google.com مې چې کله خلاص کړم، په ګوګل کې زه ورته لیکم چې ټایم شارحه افغانستان. نو دلته اوس مونږ ته راغی، انټر مې ووهه، 14:07 بجې دي په افغانستان کې د سهار. که زه غواړم د شارحې نه په غیر هم راوستی شم، ټایم سپیس مې ورکړ، ټایم پسې زه لیکم افغانستان. نو دا دی اوس د افغانستان وخت مونږ ته دا دی په باندې 14:07 بجې دي په افغانستان کې. که زه غواړم د پاکستان په ځای باندې زه د افغانستان په ځای باندې زه پاکستان ورکوم، پاکستان. نو پاکستان کې اوس پاوکم 8 بجې دي، یعنی 7 بجې او 46 دقیقې دي. که زه غواړم دغه هیواد او ښار وخت هم معلوم کړم، په ځینو هیوادونو کې بیلابیل وختونه دي، ټایم زونز دي، لکه امریکا. نو زه بیا هلته د ښارونو وخت هم معلومولی شم. مثال په توګه باندې ټایم شارحه نیویارک ورته لیکم، نیویارک. نو موږ ته اوس دا دی په نیویارک کې 10 بجې او 46 دقیقې دي د شپې. که د نیویارک په ځای باندې زه اوس ورته شیکاګو ولیکم، مثال CHICAGO، نو شیکاګو زه ورته لیکم. نو په شیکاګو کې چې دی 9 بجې او 40 دقیقې دي د شپې. همداسې د بل هر ځای وخت موږ معلومولی شو. مثال زه غواړم د سنګاپور هیواد وخت معلوم کړم، ټایم ورته لیکم او سنګاپور لیکم، سنګاپور. نو په سنګاپور کې به موږ ته معلومه شي چې په سنګاپور کې 10 بجې او 40 دقیقې دي د سهار لخوا. نو دا شو د وخت طریقه چې موږ څنګه کولی شو د ګوګل سرچ بار له لارې د یو هیواد یا د یو ښار وخت معلوم کړو. اوس راځو ملګرو دا معلومو چې په د یو هیواد ولسمشر څوک دی. زه ورته لیکم پریزیډنټ افغانستان. نو په ډېر اسانۍ باندې موږ ته دا راوختی شي چې اشرف غني د افغانستان ولسمشر دی. او د اشرف غني بایوګرافي موږ دلته په ویکیپیډیا او لاندې نورو بېلابېلو ویبسایټونو کې د هغه په اړه باندې پوره معلومات لوستلی شو. بل راځو دلته پریزیډنټ په ځای ورته لیکم پریزیډنټ د افغانستان په ځای پریزیډنټ پاکستان. نو دا اوس موږ ته عارف الوي چې دی، عارف الوي د پاکستان صدر یا ولسمشر دی. نو دا هم موږ ته راغی. د نړۍ د بل هر هیواد ولسمشر موږ کولی شو چې په ډېرې اسانۍ باندې د ګوګل سرچ بار له لارې معلوم کړو. پریزیډنټ یوازې ورته لیکو، پریزیډنټ نه وروسته ورته مثال موږ غواړو د امریکې ولسمشر معلوم کړي چې څوک دی، USA. نو اوس دلته راځي چې جو بایډن د امریکې ولسمشر دی. مختلف نور کسان هم راغلل، نور ولسمشران هم راغلل، او د همدغو په اړه باندې په بېلابېلو ویبپاڼو کې نور معلومات او ویډیوګانې هم شته دی. هیله ده چې دا مو زده کړئ ملګرو. اوس راځو یو بل مهم څه ته چې موږ څنګه کولی شو چې د یو هیواد وزیر اعظم معلوم کړو چې د هیواد وزیر اعظم څوک دی. پرایم منسټر ورته لیکو، پرایم منسټر. مثال په توګه باندې زه غواړم پرایم منسټر پاکستان، د پاکستان پرایم منسټر څوک دی. نو عمران خان دی. عمران خان نه مخکې همداسې دا مختلف بېلابېل نور کسان دي، د دوی په اړه باندې هم معلومات شته دی. که زه غواړم چې د هند هغه وګورم چې د هند دغه څوک دی، وزیر اعظم څوک دی، نو پرایم منسټر انډیا ورته لیکم. نو نریندرا مودي چې دی دا د هندوستان لومړی وزیر دی. بیا زه راځم د پرایم منسټر لیکم، پرایم منسټر او لیکم غواړم د جاپان لومړی وزیر معلوم کړم.
نو د جاپان لومړی وزیر دغه کس دی یوشیهاید سوګا، دا د جاپان لومړی وزیر دی. نو دا مې هیله ده چې زده کړئ ملګرو. اوس راځم بل څه ته چې د یوه ښار هوا حالات څنګه معلومولی شو. ویدر ورته لیکمه، ویدر مې ولیکه او غواړم د کابل هوا حالات معلوم کړم چې په کابل کې څو درجې ګرمي ده، تودوخه ده. نو په کابل کې 15 درجې ګرمي ده سیلسیس یا سانتیګراد ده. که زه غواړم فرنیهایت باندې وګورم نو په فرنیهایت باندې اووه درجې ګرمي ده. زه غواړم د دې په ځای باندې د جلال آباد ګرمي وګورم. جلال آباد نو په جلال آباد کې فرنیهایت 92 درجې ګرمي ده او سیلسیس 33 ده. داسې د دې نورو ورځو په اړه باندې موږ دلته معلومات کتلی شو. اوس راځو د پېښور حالات ګورو چې پېښور کې د تودوخې درجه څومره ده. ویدر لیکو او بیا پېښور لیکو. نو مونږ ته دا د پېښور 34 درجې ګرمي ده په سیلسیس باندې، په فرنیهایت باندې 94 درجې ده. د نورو ورځو په اړه باندې مونږ دلته معلومات کتلی شو ملګرو. اوس راځو دې ته چې د یو هېواد د یو ښار زیپ کوډ یا پوسټل کوډ معلوم کو. مثال زه ورته وایم چې د زیپ کوډ ورته لیکم پېښور زیپ کوډ. نو پېښور کې بیلابیل زیپ کوډونه دي. نو موږ کولی شو چې د لنډې ویبپاڼو د لارې نور پوره معلومات ترلاسه کړو. دا هم د پېښور د یوې پوستې کوډ دی، دا هم دی. که په ځینو ځایونو کې یو کوډ وي د هغې موږ ته راځي. مثال موږ غواړو چې زیپ کوډ کابل ولیکو. نو موږ د دې له لارې هم کولی شو چې د کابل د مختلفو پوستخانو بیلابیل کوډونه ترلاسه کړو. بل ملګرو موږ کولی شو چې د ګوګل سرچ له لارې یو مهم څه درته ښیم چې هغه دا دی، دا معلومولی شو. زه لیکم ډیفاین مې ولیکه. زه غواړم کمپیوټر په معنا پوه شم، تعریف باندې پوه شم، پوره تفصیل په اړه باندې پوه شم. ډیفاین مې ورته ولیکه، شارحه مې ولیکله او کمپیوټر لیکم. دا انټر شو. اوس د کمپیوټر یو تعریف لنډ معلومات معنا یې موږ ته دلته په ډېره اسانۍ باندې راغله چې کمپیوټر ناون دی ان الکترونیک ډیوایس فار سټورینګ ان پروسیسینګ ډیټا، همداسې پسې دا نور. نو ډیفاین به ولیکئ، شارحه به ولیکئ او د هغې نه وروسته چې تاسو هر څه غواړئ هغه به ولیکئ. اوس ډیفاین زه د یو لفظ په معنا باندې نه پوهېږم، ډیفاین ورته لیکم او هغې نه وروسته ورته زه لیکم مثال په توګه باندې ډیفاین ویدر WEATHER. زه د ویدر په معنا باندې نه پوهېږم چې نو دلته یې د دې ویدر په اړه باندې بیلابیل معلومات موږ ته راکړل. بل موږ کولی شو ملګرو د ګوګل سرچ له لارې دا معلومه کړو چې د څو افغانیو نه څو ډالر جوړېږي. نو موږ داسې کولی شو چې ولیکو چې $1 2 افغاني. مثال دا مې ورته ولیکه، انټر مې کړ. موږ ته د $1 نه 88.95 افغانۍ جوړېږي. که موږ داسې کو چې دلته ورته دا ولیکو چې موږ سره $100 دي، دې نه څو افغانۍ جوړېږي، نو دې نه جوړېږي 7894 افغانۍ ورنه جوړېږي. که موږ غواړو د ډالر په ځای باندې د بل هېواد د بل کرنسي کو، بل اثار کو، نو ما هم کولی شو. نو په دې طریقه موږ کولی شو چې ملګرو دا د هر هېواد موږ غواړو چې د یو هېواد مثال د یو بیټکوین نه داسې هم کولی شو چې کرپټو کرنسي معلومه کړو. د یو بیټکوین د څو سره مساوي دی؟ یو بیټکوین د څو افغانو سره مساوي دی؟ نو دا هم موږ ته دلته هغه دغه راغی چې که دوه بیټکوین کو موږ د دومره افغانیو سره دا مساوي دی. که غواړو چې د بل هېواد د بله کومه کرنسي کو، نو موږ د بحریني دینارو سره موږ کو چې څو ونه جوړېږي.
کې یا افغانۍ هم بدلولی شو چې موږ وغواړو چې بدله کړو. د دې نه څومره جوړیږي؟ مثال د دې نه بیټکوین په حساب څومره جوړیږي؟ د 2 بهرني دینارو نه 0.000014 بیټکوین جوړیږي. نو هیله ده چې دا ویډیو هم در سره دا ویډیو مو خوښه شوې وي او په زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا رقم نورې په زړه پورې ویډیوګانې به زه تاسو ته جوړوم. ډېره زیاته مننه د لیدلو نه.